عاشقا لگی خوگی دخپل اشنا خبری فہر عاشقا لگی خوگی دخپل اشنا خبری ابا ہریرتا شپا ورځ کا د مصطفی خبری ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم على النبي الأمين اللهم صل وسلم على النبي الأمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد عدد ما في علمك وعدد ما تحب وترضى اللهم صل وسلم على النبي الأمين اللهم صل وسلم على النبي الأمين اللهم صل وسلم على النبي الأمين واجب القدر زما ډیرو محترمو معززو دلری او نزدې علاقونا راغلو د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د عشق او محبت ګلانو د حضور پاک سره او د هغه د صحابه سره محبت لرونکو عوام او خواص د باز ملګرو په غختنه باندې چې تاسو د حضرت ابا هريره رضی الله تعالی عنه حالات زندگی تفصیلا نه د بیان کړي نو د ابا هريره رضی الله تعالی عنه دا واقعا او د هغه د ایمان دراوړو سبب سسیزو کله ایمان راوړو د حضور سره کله ملاو شو ابا هريره کله وعده کو ابا هريره د حضور صلی الله علیه وسلم سره سمرا زندگی تیر کړه او ابا هريره رضی الله تعالی عنه تا د جاهلیت د دور دانوم څنګه بدل شو او بیا ورته د خپل نوم نه دا دریم نوم څنګه میلاو شو د هر یو صحابي د جاهلیت د دور یو ناموي هغه په امر ثانی سره په دویمه نامه بدل شي په ماغه باندې یديږي خدا ابا هريره درې نامې دي د دې درې نامو وجه صدا او بیا دې مشهور په دې نامه ول شو او بیا د ابا هريره رضی الله تعالی عنه حالات زندگی د احادیث په عظیم باغ کې څومره مقام لري او بیا د حضور پاک صلی الله علیه وسلم په زمانہ کې او د هغه زمانې نه بعد د صحابه په کوم حکومت کې دي تاسو ډیپټي ملاو یا نو ملاو یا دی په اوماغه وخت د حضور پاک د زمانه چې کومه زندگی وا دی په کومه زندگی د ژوند باندې خوشاله دا ابا هريره مور د ایمان دروړو واقعا کله مخه تراغلا او ابا هريره رضی الله عنه په مدینه منوره کې سمره جون تیر کو د چا په حکومت کې ابا هريره د دنیا نه لاړو او ابا هريره کومځه کې دفن شو ان شاء الله العزيز د ابا هريره رضی الله تعالی عنه جزئی واقعات مون بیان کړي
خو زه ډېر کله کله خوشاله په دې شم چې نوجوان طبقه کې دومره مینه او محبت دی چې هغه د یو صحابي په نوم باندې ځان دومره پویول غواړي. په کار دا دی زمونږ استاد بهترین دین دی چې په دې کې موږ د صحابو د حالات زندګۍ نه خبردار شو، موږ له دا پته ولګيږي چې د حضور علیه الصلاۃ والسلام صحابو ته الله رب العالمین څومره مقام ورکړو، څومره عزت الله ورکړو. نو عزیزانو ډومبه خبره د ابا هريره رضی الله تعالی عنه هغه کوم ملګری چې هغوی د دې ارزو تمنا کوله، ان شاء الله العزیز من کوشش دا کو چې د ابا هريره سے حالات زندگی هغه منګه مختصرم بیان کو او کم از کم دستاس او زمنګ د پاره الله رب العالمین دا قبول عبادت یو حصہ وګرځي. زګه کوم چې د چا د ملګرو دوستانو ذکر کوي دنیا کې ور باندې هغه ډیر خوشاليږي. کستا دنیا کې چا سره مینای او تا ته سکوي چې یاره پلان کې خو با ستا سره مینای تا سره به مینای، خو انتهایی ډیر خسرې ده. زه درته داغه د ژوند یو حالات او واقعا بیان کوم. نو عزیزانو دا دوست ډیر خوشاله شي او بیا دی د خپل دوست وړاندې داغه قول اظهار کوي یاره پلان کې مستا متعلقه ډیر خسته حسن ظن دی او ډیر خسته ګمان او ستا متعلق ډیر خسته خبره وکړي. هغه دوست ډیر خوشاله شي. عزیزانو د ابا هريره دوستی او تعلق د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره حضور پاک ته ټول صحابه ګران دي، الله رب العزت ته ټول صحابه کرام ګران دي. د لوی ثبوت نه یو ثبوت در کوم. الله جل جلاله د صحابه متعلق فرمایي رحماء بینهم. رنبه صفت الله بیانای هغه کسان چې تاسو سره دي محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الكفار. محبوب تاسو سره چې کوم کسان دي نو دا کوم کسانو عزیزانو دا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه، دا حضرت سیدنا ابا بکر صدیق رضی الله عنه، دا حضرت سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ، دا حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، دا سیدنا امیر المعاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، دا سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، دا سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر و عبداللہ ابن عباس او عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. دا لوی صحابہ کرام د حضور پاک سره الله وی دا هغه خلق دے اے محبوبہ دا سخت دی په کافرانو باندې، معنا کله چې د جنگ میدان ته د دوی حاضری وشي نو اے محبوبہ دا ډیر سختی پروا نه ساتي بیا. او رحماء بینهم خدای صفت بیانای په خپل منځ کې انتهایی نرم دل دي، په خپل منځ کې انتهایی محبت ته، خپل منځ کې د یو بل نظر او قربان دي. او الله فرمای تراهم رکعا سجدا. محبوبا تبغوري د دې په دې مخونو مبارکو کې هغه آثار د تقوا، هغه نور د تقوا، هغه اخلاص د تقوا، هغه اخلاص الله وی زما در عذابا د دوی په دې مخونو کو ګوري. وتراهم رکعا سجدا. او مقصد په دې سره سره محبوبا یبتغون فضلا من الله ورضوانا. محبوبا دوی طلب کوي ټیم په ټیم قدم په قدم حال په حال زما رضا. یبتغون فضلا من الله ورضوانا. تراهم رکعا. ته خو دې لره ګورې محبوبه په مخونو کې د دوی په بدنونو کې او محبوبه د دوی په دې منځونو کې او په سجدو کې دوی ما رضا کوي. بیا ورپسې الله فرمایي سیماهم فی وجوههم. محبوبه د هر چا په مخ کې د خپل معشوقي د محبت علامه ښکاري. مجنون د رنګ زیړو ولی زیړو مجازي عاشقو د لیلا پسې پتنګ پتنګو او په بي اور سوځیدلو
مجنون اور باندې ځان نه اوسېدلې، لیکن د عشق لمبي چې وهلو نو د جهان اورونه سوځېدل، ورته بیا خلکو حیران کتل چې او مجنونه رنگ استا بدل کو. نو عزیزانو الله د صحابو متعلق فرمای محبوبا سیماهم فی وجوههم، د دې دی مخونو کې محبوبا، پتندو کې محبوبا. الله اکبر. سیماهم فی وجوههم، دا نورانی مخونه، دا خیسته خیسته گلالی گلالی مخونه. اللہ فرمائی سیماهم فی وجوہهم من اثر السجود. محبوبہ دی چې کومه سجده لګی ماته داغي اثر به دی په تندو کې وګوري، د دې په مخونو کې به وګوري، دا به زلیږي زلیدون کې به وي. ځکه زمونږ لوی مفسر امام روح المعانی امام علوسی رحمت الله علیه په خپل تفسیر روح المعانی کې د سیماهم فی وجوههم ترجمه داسې کړې ده چې د دوی په دې مخونو کې به نور الهی زلیږي. تاسې وایي که نه یاره پلان کې بزرگ ډېر نورانی سړی دی، قسم په خدای سپینګیری دی، خو چې مخ ته ګوري دا مخې ځلیږي. داسې به په مخ پوډر نه مږي په شان د دنیا د مصنوعي لباس. دوی الله رب العالمین ته شپه کې تندې په ځمکه ایښودی، په مخ ورته په دې اننګو باندې اوښکې را رواني، دی باندې دا لوندواله راځي، او دې چې کله ډېر زیات نو خپل پټکې ول او یا صادر راوالی او داسې ور باندې وکي. دا د سترګو دغه د محبت اوښکې دا په دې مخ باندې خوري وري لاړې شي. دغه هغه سجده ده، دغه هغه جړا ده، دغه عبادت ته چې ساري ته مخ ته ګوري وي دا مخې د سپړقا کوله. دا خو الله وایي سیماهم فی وجوههم، مخونو کې به د تقوا دا رڼا ګوري. او الله جل جلاله وی قسم په خدای دا مې د محبوب د صحابه شان دی. الله جل جلاله وی من اثر ذالک مثلهم فی التورات، د دوی ذکر د مثالونو ما په تورات کې کړي، د دوی ذکر موجود دی په انجیل کې، معنا د دوی د تقوا ذکر، د دوی د اعمال ذکر، د دوی د اخلاص او تاثر د محبت ذکر. الله فرمای دا په انجیل کې مشته، مثلهم فی التورات ومثلهم فی الانجیل. عزیزانو د صحابه شان خله چې زمونږ استاد سي دا سوچ د زه په دې نه خبر کېږم. ما ته کو څوک وایي چې مولوی صاحب تاسو د پلان کې صحابي واقعا بیان نه کړه، دا بیان کې زه په دې خوشاله ګم. الحمدللہ ثم الحمدللہ صحابه کرام ما پرونم ترجمه کې درس کې دا خبره وکړه چې والله بالله د خدای په ذات او جلال مې دې قسم وي چې د صحابه د خپو ګرد دا ماته د مور نه محبوب دی، دا ماته د پلار نه محبوب دی، دا ماته د زوی نه محبوب دی، دا ماته د ښځې نه محبوب دی، دا ماته د لور نه محبوب دی، دا ماته د دنیا د جاه و جلال نه محبوب دی. ځکه د صحابه د خپو ګرد صفت الله ذکر کړي. الله وی زما صحابه د محبوب ملګری چې په کومه لار باندې لاړ شي هغه لار هغه ځمکه په نور ځمکو باندې فخر کوي، هغه ګرد په نور ګردونو باندې فخر کوي. لیکن عزیزانو دا خو بیل خبره ده چې څومره زمانه را روانه ده زمونږ نه د صحابه محبت څه په دې وجه ووتلو چې موږ صحابه نه پیژنو، موږ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه پیژنو. آیا چا چاته ویل ته د چا باندې ویل د الله جل جلاله وای په امت ته چای وای نور اخوا ورپسې جوار مزه اخوا نور ماته معلومات نشته. بل ورته आवाज کو د خدای بندا ورته وای چې په امت د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ورته وای هغه ول په امت د جناب رسول الله صلی الله علیه ا د توتی خبره وا چې څنګه توتی ته مالک وي او ما قرانګه خبره کوي. بیا ورته وی خدارته وایا چې کتابونه د الله رب العالمین د خوانه غټ کتابونه څومره راغلي، وی تا ته زویم چې جوار مو ورځه او ته بیا جوار ور روانه مال د کتابونو څه پته. عزیزانو بنی اسرائیل د دنیا په جاه و جلال کې لال پرون ترجمه کې شپږم سپاره کې د موسی علیه السلام
یو تقریر راغی قوم ته وکړو. موسی علیہ السلام قوم ته وی اے قومه اذ جعل فیکم انبیاء، اے خلقا اے بنی اسرائیلو تاسو د خپل ځان ته وګورئ، تاسو خو د فرعونیانو غلامان وئ، قبطیانو بس تاسو زامن غلامان ګرځول، لورګانې به ستاسو وینځي او خادمانې ګرځولې، او چې کوم زوی به ستاسو خوښ نشو د هغې نه به سر قلم کولو. وجعلکم ملوکا، او وی ګرځولې د ځمکې واکداران، مشري درکړه، بادشاهي درکړه موسی علیہ السلام قوم ته. وجعلکم ملوکا، او الله وګرځولې تاسو یو مثال په دې عالم کې چې تاسو په شان دي خلق په دې عالم کې تیر شوي نو. عزیزانو بنی اسرائیل ته الله څلور سره پیغمبران د دې په قوم کې راولېږل، خو د انبیاء خبره اونه منله، د انبیاء نه مخالفت وکړه. الله جل جلاله دا غوي زم قران کې بار بار بیانوي، داسي خلقو داسي خلقو داسي خلقو. امت محمدیه صلی الله علیه وسلم ته دا پکار دی چې منګه په شان د بنی اسرائیلو د الله نعمتونه په ځان هیر نکو، دا بار بار یادو ځان خدای را باندې دا څومره لوی نعمت کړي. اوس په دا ابو هريره سے واقعا کې راشي سلور زیاغه د الله حمد او ثنا وي. سوزه جواب راکړي سلور کرتی حضرت ابو هريره رضی الله عنه دا الله رب العزت حمد و ثنا وي. په کم باندې وي، اصل تقدیم تاخير په بیان کې کوم. رومبیا ابو هريره وي چې الحمدلله حمد و ثنا د هغه ذات لرا چې الله جل جلاله ابا هريره ته اسلام ور نصیب کو. په خپل دی باندې خدا حالات د مرګ د ابا هريره چې کله قریب الموت بیا دا خبره تکوم یو ځوی خدای حمد او ثنا د هغه ذات لرا چې د عبد الشمس نومي بدل کو په عبد الرحمن سره، او د عبد الرحمن نومي بدل کو په ابا هريره سره. یا الله حمد او ثنا د تعالی را چې زل مال د ایمان نصیب کو، بیا وی حمد او ثنا د تعالی را یا الله چې مال د صحبت جناب رسول الله د محبوب نوم سره ډیر په شوق سره وای، شوق سره. عزیزانو زمونږ دا حلقه د محبت حلقه ده. غره قسم به خدای دلته د مال تګي ناراضي، دلته د جناب رسول الله د عشق او محبت عاشقان تګي د عشق راضي. که کم کس د مال په محبت راضي مونږ لدی نه راضي، مونږ ته دي لس کسان وي خو عشاق د مصطفی دی وي، زر کسان دی وي خو چې هغوی د دنیا فکر او د دنیا خبرې مونږ سره دوستانه بیا نه جوړېږي. دا د محبت حلقه وي. عزیزان هر جمعې ورځ باندې زمونږ د ذکر حلقه لګېږي، دا د ذکر حلقه ده، او پدې کې صفات مې د آقا دي، پدې کې صفات مې د آقا د غلامانو صحابو دي. نو د حضور پاک نوم سره داسې وایي چې شیطان د ځنګلینه نه بلکې د متنونو او د بډربیر ندی خو به را ګوري نه و یرا خو زمون گزاره نه کیږي. د حضور پاک نوم اغوستو باندې په درود باندې بغیر د شیطان نه، بغیر د شیطان نه یو شیطان ور باندې خپکیږي، نور د الله ټول کائنات د حضور پاک په درود باندې خوشاليږي. سیوا قسم په خدای بغیر د شیطان نه د حضور پاک په درود باندې چې داغه خدای والی املا ماتيږي او خدای دې املا ور ماتږي زمونږ به او د حضور په نوم اغوستو باندې کانی فخر کوي. اے حضور پاک کما خبر درته وکم جولای میں تنگ زبا کم کم غونډاو د جانان د محبت ډیر داسې ګلونه روایت دي. حضور پاک می یوزله دا ابو طلحه باغ کې نه وتلو. دا ابو طلحه باغ تاسو حجاج لیدلې او معتمرین هم لیدلې. الله دې موږ او تاسو ته موخی کله چې د حضور پاک ته مخامخ په دروازه باندې نه نوځي. باب فهد، باب عبدالعزیز، دا غټ غټ مشهوري دروازې دي. په کومه دروازه باندې چې مخامخ بار غړې لګېدلې ده، دې غړې باندې سیده چې نه نوځي دلته درازي باب فهد. د باب فهد شمال طرف ته دلته یو سو داسې د کویانو په شکل باندې لکه د کوی سر چې وي داسې سرونه جوړ کړي دي. دا یو
هغه کویو چې حضور پاک به مازیګر په خپې مبارک ښکته کړې وي او صحابه سره به خبرې کولې. په هغې باندې درې داسې نشانونه جوړ کړي دي. د ټول مسجد نبوي دا سنگي مرمر دا ماربل کاڼي او شانې لګېدلې، خو په دغې ځای باندې دا درې والا کاڼي داسې لګولې دي چې کوم هوښیار خلقي نو بیا هغه ورته پته لګی چې دا صاحب هغه ځای نه دي. د مولانا محمد زکریا رحمت الله علیه یو مریدو د هغې د مریدانو نه د هغې په سلسله نقشبندیه کې پاتې شوی او ډېر ښکلی سړی صاحب د ولایت او کرامتو. نو ماته دا ټول ښودلي وو او ماته ویل چې زه دلته زما ډېره موده وشوه الحمدلله د دې ټولو کویانو تاریخ یې راته بیان کړی و. دا پوړې راته اوچت کوي دا وګوره مولانا صاحب دا دوه درې هغه کویان دي چې حضور پاک به دلته مازدیګر راتلو بیا به دې باغ کې ناستو صحابو سره به خبرې کولې. دا پکې هم بند چې حال ټول یو شان شي. حضور پاک صلی الله علیه وسلم یو ځل د ابو طلحه باغ ته لاړو، مازیګر ټیم دی ناوخته. حضور پاک صلی الله علیه وسلم مبارک می د ابو طلحه باغ ته لاړو، مازیګر ټیم دی. شا طرف نورتا آواز راغے یا محمد الرسول اللہ حضور پاک میں دیخوا اولی دلا دٹولون آواز راغے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دے آواز کو ان کے حیران شلو چاچ آواز کرے دے حیران شو ود حضوری پاک د باغ د گلون نہ قربان شما. ابا ہریرہ می مخی تراغے ورتوی محبوب زما مور او پلار پتا قربان شا. اے د اللہ حبیبا د دې باغ نه आवाज را اوچت شلو ټول بهر د مدینه اوسیدونکو د आवाज وریدلو. دا आवाज د چا ده تا سره خو باغ کیو کسته خود دومره ګڼ आवाज را اوتلو. حضور پاک می وته فرمایل و ابا هريره دا څومره ګڼ आवाजونه چې تا وریدلو و ابا هريره دا د دې بوټو او د دې وخو آوازو دا د قجرو آوازو دا د باغ د کانو آوازو چې په ما باندې درود شریف ښکار ویلو. د حضور پاک نوم مبارک سره د حضور پاک پروانېدو او غږ اورېدو ته د کانو د بوټو د وخو او د قجرو د هر یو نه آواز راغی چې صلی الله عزیزانو حضور پاک نومه قسم په خدای حضور می چې کلا دا ابو طلحه رضی اللہ تعالی عنہ یو روایت ہے حضور پاک بچکل په سفر روانو ما ور سره خپل وی په اوازونو کې आवाज د کانو اوریدو چې په حضور باندې صلوات او سلام ویلو سلامونه ور باندې ویل. موږ د داسې پیغمبر امتیان یو ښا نو د حضور پاک درود باندې بغیر د شیطان لعین نور یو مخلوقا هغه نه خپکیږي خو یو شیطان ور باندې زړه چوي داغه تبعی شوی دا ور باندې رای چوي ور باندې د حضور پاک سره مینه کوي محبت کوي. دا ابو سعید خدری او روایت ته چې چا زر کرته په ما باندې ورس کې درود شریف ویلو محبوب می فرمایي کله سړی ته مرګ راغی دا ډایرک جنت ته ځي. زر زلی درود شریف صلی الله علیه وسلم سمرا کم لګولو کې زیدي دا موي درود شریف دی الحمدلله. اللهم صل وسلم علی النبی الامین. بہرحال درود شریف متعلق میں دا خبر دی پورے اوکړه د حضور نوم سره محبت سره مینی سره ځکه زموږ د حلقه دا د نورو مساجدونو لگا جدا حیثیت لري الحمدلله. ما خپل باز جمعهتونو کې منځونه کړي مقتدیان هم سټ غره او مولانا صاحب غریب مو چې خدای ودا معاملې به کله ختميږي هغه هم غړي دا ټیم ګوري چې خدای پاک دا ټیم به کله ختميږي. زابل ورستلم یو بیان تا نو ما زو شل منټه بیان کوم او خلق ډیر زیات ګرمي او سخت تنګو اچ ما بیان شروع کوم وروړه کتا دي تنګي نو ما ترجمه کړی زم ستړی ما طالبان به غالبا ما چې دا خبر وکړه اټوري ولنه مولوی صاحب
بیان خدای گواه دی یو غنټه بیان غوتلم شل منټو بیان یو غنټه بیان شو الحمدلله امین وجدا د زما دی په خدای قسم می زما غرض داوی چې یا الله په دې بیان ته زمانه راضي شي دا مې غرض نه یا الله ته ور باندې راضي شي ورځ قیامت باندې که زه د الله حضور ته پېښم نو زما مانزه عمل څه پېښ کوم زما مونږ ډېر ګډوډ دی تلاوت می ګډوډ دی درود می ګډوډ دی اعمال خیرات صدقات خو زما رشته دی نه اخلاق مم خراب دي بد اخلاق ایم سو الله ته پیش کوم ان شاء الله الله له بدا یو تحفه پیش کوم چې یا الله ما د استاد محبوب د صحابه سره ډیره مینه وا او استاد محبوب د صحابه نوم به می چاغستلو یا الله دا زړه مو سره خوشاله دلو نو یا الله نور یو عمل نه دراوړي خو د صحابه او محبت می راوړي ان شاء الله نو زما بیان کې دا وی چې د صحابه خامخا یو واقعا بیانوم د صحابه واقعات دې سره د انسان ایمان کې یو قسم لکه بیټری چې چارج نه اغسته ناغه به معمولی انجن نه چغټ انجن هم نشټاټولې او چې چارج اغسته او بیټری ډکوي نو سخت نه سخت انجن چې بیا ورته سلف ور باندې اوه ډریور ناغه سٹارټي زګه بیټری ډکوي د صحابه د بیان سره زمنګ د زړه د حضور د صحابه د محبت نه ډکوي نو چې به څوک بدوي سر ور باندې ماتوي ان شاء الله ابا هريره رضی الله تعالی عنہ دا مدینه منوره ته شپږ کال د حضور پاک د هجرت نه بعد راغله دي دا د دوسی او قبیله وا د مدینه منوره نه بهر آباد وا ډیر لري فاصله وا د حضور علیه الصلاۃ والسلام مدینه منوره ته صحابي راغله دا غي نامه د حضرت طفیل دوسی رضی الله تعالی عنہ دا طفیل رضی الله تعالی عنہ دی حضور پاک باندې ایمان راوړو بیا تل خپل قبیله ته التبا صحابه ملګرو سره ملاوي دلو عام طور سره د چا سره تعلق پیدا کیږي د چا په وجه باندې پیدا کیږي دا طفیل رضی الله عنه دی بناستو د ابو هريره سره ډیره زړه دوستانه و دا ابو هريره یو مور و او پلار ماشومتوب کې وفات شو نو دا یتیم د دې مور سره ژوند روانو زندگی د مور سره و دی طفیل رضی الله عنه ورته ویل ابا هريره عبد الشمس نو خپل دی عبد الشمس عبد الشمس زتا ته دعوت درنکم په یو خاص خبره باندې او په شرط دا به وچی زما دا حال بچا ته نخ کار کی هغه ویل نه بالکل نخ کار کو راته وای سدي ورته فرمایل چې زه مدینه منوره ته تلم او مدینه منوره کې یو ډیر خیسته او بهترین انسان دی داغه نامه د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل نوم محمد دی او د پلار نوم عبد الله دی او د نیکه نوم عبد المطلب دی او د غور نوم عبد المناف دی دا سي ټول سلسله ورته بیان کړه خاندان اسماعیلی سره تعلق دی اولاد د اسماعیل علیہ السلام کې راغله دي او نور ارسه پرېدا خو ډیر عجیب اخلاق الله ورکړي دي ابا هريره رضی الله عنه ورته وکی خود عبد الشمس ورته وکی خود وایا کله کله د چا سره محبت په غیب کې پیدا کی داغه تذکرہ ورته کې دا خسره دی دادی غیب کې ور باندې مین شي اوس په غیب کې هغه د سره محبت کو او دې ته څومره خیر ملاويږي نو چې دل په غیب کې صفاتونه کړو مکمل ثواب الله رب العالمین د هغه نه کمین او دل به الله په عمل نامه کې ولیکي دی وجنه د ارچا خط تذکرہ کوي بد هم کوي بد صفات ورکشي هر سړي ته الله رب العالمین خ صفات ورکړي بد بم وي خدا بد پرېږداو خو ذکر کوي چې الله جزای خیر در نصیب کړي طفیل رضی اللہ تعالی عنہ مبارک و تفرمائی عبد الشمس مدینہ منورہ کی او گلے دا سے اس پوک مئی پڑقیدن کی دا اے عبد الشمس چی کلم ورسر سوک ملاوشی پڑھن بھی ملاقات باندے ور باندے ایمان روڑی عبد الشمس تپوس کی اے طفیلہ دارت آیا چی چاپ سے غیبت کی کنا وی داغا پا مجلس کی چاپ سے غیبت شتا دینا بیت عبد الشمس تا پوس کئی چی امانت ورسر کی دی خیانت کی کنا وی دا چاپ مال کی خیانت نکی بیائی ورطا فرمائل اے طفیلا اے زمان ملگریا کلا چی تینا سائل سوال کی سائل خورٹینا وی فرمائل نا سائل نرٹی بیتی تپوس کی و طفیلا دارت آیا
چې سخی دے او کشم انسان دے سخا پکشت دے او کنا هغه ورته فرمایلی والله داسی لاس کو وی فرمایل و عبد الشمسا زما پغاړ چې کومه جامې ګوره دا د جناب محمد رسول الله داغه مبارک د غاړي جامې دي عبد الشمس ورته وی ښا دا کپڑے اونیولې کله چې ځان ته پوزي تر وړلې دا غینه علی شان خوشبو راغله توفیل تو اے توفیلا رضی اللہ تعالی عنہ دارات اوایا چې کوم خوشبو دی ور باندې لګولې دا خوشبو ما کله په جهان خارونو کې لیدلې نه دا اور تو اے د الله بندا ما چې کله دا کپڑے کور تر وړلې زما ټول کور ته خوشبو راغله دا الله بندا داسې خوشبو دی جهان خوشبو سره کلم ملاویږي نه عبد الشمس اثر واغستو ورتو اے توفیل دوسی رضی اللہ تعالی عنہ اے دوس قبیلی سردار زما خسر دا غواړي چې تا سرز ایمان پاغه پیغمبر باندې راوړ الله اکبر مجلس ته کنه صحبتی صالح تورا صالح کو ند آساد استاد خلین قربان شم سب بہترین کلام دے صحبتی صالح تورا صالح کو ند اے د صلحاو سرا صحبت انسان کی انقلاب راولی انسان تا عجیب عادات بلاس ورکی بہترین نعمت ورکی حضرت طفیل دوسی رضی اللہ عنہ صحبت ورته دومره برکت ور ورسولو چې حضرت عبد الشمس ورته وی خبره دادا چې نور خبره پرېدا زر زر راته د ایمان کلمه وایا او ورته ډیره خلا بس د ایمان کلمه ورته ویلا اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ایمان راوړلو عبد الشمس کور تلاړ موري بډایلا مور ورته وی اے بچړیا نن خوستا په دې مخکرنا او نور ګورما وزما ګران زویا نن ډېر خوشاله معلومیږي الله فرمایي سیماهم فی وجوههم من اثر السجود وعبد الشمس نن دې په مخ کې نور ګورما نن دې په تندې کې رڼا ګورما سبان دې دومره خوشاله مور تور نږدې شو مور ور سره ډېر عجیب ژوند تیر کړی دی د مور لاسونه راواغستل لاسونه خپل کړل به ورته وی اے ګرانې مورې ما په آخر زمان پیغمبر جناب محمد رسول الله ما په آخري نبی باندې ایمان راوړلو اے مورې ز مسلمان شوما مور ورته اے بچړیا ما خو تا د پر سر سپین کړلو اے بچړیا ما بل خاون کړه نه ده و زما زویا لاړ خپل دین دی پرې خودلو داسې بدن کوله مور ته اے ګرانې مورې داسې دین تلاړما اوس پوری می تا ته د مور په نظر کتلو د دین بعد بتا د ځان د پارا ذریعہ د خیر گنما ستا عبادت بزان د پارا ستا خدمت بزان د پارا عبادت او د الله رضا گنما مخکې خو می دا سوچ نو مخکې خو مې رسم او رواج کولو مورې ته مخه پکېږه اوس خو به ډېر عزت او احترام او اکرام وکړو بهرحال عبد الشمس او د مور مخالفت راغې سیبا مور ور سره راضي نه ده یرا ابا هريره رضی الله عنه وای ما 15 کاله تیر کړل طفیل دوسی رضی الله تعالی عنہ بکل کل راتلو قافلې پسې چرابه د نبی پاک صلی الله علیه وسلم ذکر به راته کولو ما 15 کاله په مور باندې خواري شروع کړ چې موري کستا خوخه لاړ بشو مدینه منوره ته الته هجرت کو او الته سیبه د خلق سره ډیر خلق مینا کوي وای زما غرض خداو چې زه د خپل پیغمبر غیږ ته ورسېږم او مور لپاره مې دا خبره کوله چې د مدینه منورې غنم ډیر مزیدار غنم دي
کجوري ډېرې مزیدارې دي. مور الته په اسانه باندې به رزق ملاویږي مونږ ته، دلته خو ډېر تکلیف دی. خو مور ما سره نه منله. شپږم کال د هجرت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام، سویم کال شپږم کال د پیغمبر علیه السلام د هجرت شیو چې حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ مور رضا کړه. مور ته ویلي زویا زبزم، خو یو شرط بداوي چې ما به الته په خپل دین نه ناړې، ما به د خپل دین نه ناړې او که د خپل دین نه مې اړې نو بیا در سره نه ځم، نور ته خپل کار کوه، زه به خپل کار کوم، زم در سره. شرط په پکې داوي. هغه ویل مور بالکل به دې ناړو، ستا خپله خوښه ده او زما خپله خوښه ده. عزیزانو لاړو مدینې منورې ته. طفیل دوسی رضی الله تعالی عنہ راغه مدینه منوره ته او تاسو کو حضور پاک نه چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم عبد الشمس را روان دے چاچی پتا باندې ایمان راوړل. حضور پاک وته فرمایل ډیر خدان اے طفیل دوسی رضی الله تعالی عنہ کله برازی وی فرمایل را روان دے مور سره دان. ابا هريره رضی الله تعالی عنہ د مور خیخانه خپلوان دا د مسجد قباء سره دا ابا هريره مور ورته وی اے بچړیا ما قباء ته ورسوا التزم خپلوان دي. کله چې قباء ته راغی د مازیګر او ماښام ترمنځ ټیم دی. ابا هريره په سینې کې د عشق وربلیږي. یا الله خدای ما جنابی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورسې. مور ته و اګرانی موري مال اجازه راکا زب واپس راشم. مور ورته وی بچوړیا ما خام ټیم دی. اے زویا لاری خطرناک دي، شپه به تیر شي سبا بلار شي، شپه ور باندې نیمه شپه ده. ابا هريره را پاسېدل، خلق منظم په مانځ کې د رب العالمین حمد و ثنا بیانې. ابا هريره منځ خلاص کو، الله رب العالمین ته په سجده پریوتل. یا الله نیلی دلې ده نئی کتلے دے یا اللہ دا اغا خورا دا چی جنابی محمد رسول اللہ وربانی قدمون ای خودی دی. یا اللہ دا ادب خوری ترالم خدای ما محبوب تا دا ادب په دروازه باندې ملاو کا چې بے دبیرانه ونشي غرق نشم تبا نشم. ابا هريره رضی اللہ عنہ مبارک سار وقتی حضور پاک سره طفیل دوسری رضی اللہ عنہ ناسے ورته فرمایل اے طفیلا یار خو یار پیژنی کنه اے طفیلا دا مخامخ کشر روان دی. والله العظیم دا چې ارسوګ دی د دې پتند کی ماتا رب العالمین ځان اخود الله ورته وی اے دا الله حبیبا دا مخامخ را روان انسان دا خپل عبد الشمس ته دا هغه کس ته چې تا ته ذکر کوم. حضور پاک می پاسې دل مخ روان دی. علی شیر خدا مور سره روان دی. بلال رضی اللہ تعالی عنہ روان دی. ابا هريره رضی اللہ تعالی عنہ قدمون راتیس کړل. کله چې ټول صحابه کرام صدا سے روان دي صدا سے روان دي د سوار لسم سپوږمۍ منځ کې روانه ده. ابا هريره دا غیزنه ډاری کراغه आवाज کی السلام علیکا یا رسول الله. لاسونه مبارک کولو کړل حضور پاک ته غیږ ورکړل او د حضور پاک پول مبارک باندې سری خونه دی. هغه ابا هريره په چغو چغو باندې جاړي. ابا هريره نه تپوس کی اے عبد الشمس اے د خدای بندا ولی تمرا جاړي. د ابا هريره سینا پزے قراری گنا آواز خرتی کی آواز کی ارے آواز ادھا راضی آواز کی اے دا اللہ محبوبا اے دا اللہ حبیبا تردی چا ابا هريره تزان نلری کولا. ابا هريره رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک لکنی ولید علی شیر خدا وی ما ورتویل چھے د خدای بندا اے ملما جناب رسول اللہ پریدا وی چې کلمه پوک باندې لاس کې خدلا. ابا هريره رضی اللہ تعالی عنہ ټول بدن لنقش دی. د ابا هريره د بدن
دخلو بن روان نده والله دا ابا هريره بدن باندې چې ما لاس کې خودلو مال کا زما لاس وبوت او رسیدو ما داغین لاس پر تکو کله چې ما غلا ځان ترانې دې کو دا ابا هريره دخلینا د جناب محمد رسول الله دخلی بن روانو ما ورته فرمایل و ابا هريره و عبد الشمس حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے تکلیف دے ورته ابا هريره پری خدلان ابا هريره دومره جللیو چې ادری دې شلونا حضور پاک مبارک رحمت للعالمین دے حضور پاک مبارک میں علی شیر خدا توئی اے علی زما صادر روالا زما صادر اغڑوا دادا رب العالمین نیزبین ملمور باندی کی نوان ابا هريره رضی اللہ تعالی عنہ کہ دا خبر اوری دلان آواز کی اید اللہ محبوبا اید اللہ محبوبا ما تگورا او ستا صادر بانی کی ناستو تگورا دو حضور پاک صادر بانی تندے اولگولو آواز کی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد بے آواز کی سبحان اللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم حضور پاک چی تبوس گئی و ابا هريره کم کلمات جستا دخلین را اوتلان و ابا هريره دغه کلمات ما ته رب العالمین په سفر د عرش باندې را نصیب کړیو او دی الفاظ چې کوم مینه او محبت او زه خوشاله کړم په عرش باندې اے ابا هريره دوباره تا په دې الفاظ ویلو باندې ډېر خوشاله کړم دا راته وایا په دې صادر باندې ولې نه کېنی تا خو سر ولګولو محبوبا ما لګور او ستا په صادر کې راستو ته ګورا الله دې موږ ته ادب را نصیب کړي الله موږ ته ادب را نصیب کړي قسم په خدای د استاد قدم باندې شیخ الهند رحمت الله علیه زموږ د دیوبند استادانو استاد دی یو ځل چاته تپوس کو شیخ الهند رحمه الله تعالی دا دومره لوی مقام څنګه حاصل شو هغه و فرمایل چې زما دي پر رب ذوالجلال قسم وي ما د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نقش قدم باندې قدم اخوده وای دا څنګه وای امام ابو حنیفه رحمت الله علیه با د استاد کور طرف تخفین غزولې او زه هغه شیخ الهند ما هغه محمود الحسن ما چې ما د استاد په قدم باندې قدم نه دی اخوده مال به د بیخ کاری او په کوم لار مې چې استاد لار شي زاغه لار نه درې غزه لري په لار باندې زم ویم اسنا چې زما قدم په قدم د استاد را نشي حضور پاک چې کله اخیری وختو صحابه ورته وای ابو بکر ته مصلی باندې ودرېګا هغه ویل الله اکبر ابو بکر ته ګور او د جناب رسول الله مصلی باندې ودرېګا دا وې زما د شان سره خایيږي الله دې موږ ته دا ادب را نصیب کړي اوسه به خلک خدانو څه خبره ده دا څه خبره ده یا استاد ولاړ یا زال ته ولاړ ابا هريره رضی الله عنه یو ځل راغی ابو درداء رضی الله عنه د لاس ونیول وای دا پاسا دا خو ډول شاګردان دي جناب رسول الله ابو درداء د لاس ونیول وای پاسا دغل تکینه ابو درداء رضی الله عنه مبارک پاسې دا خو مشر طالب دی ابو هريره رضی الله عنه ورته وی چې لک ساتیر شو ورته وی ابو درداء ته خپه شوی چې ته ما ډېر تیزی سره پاسولې وې نه خپه نه یم خو عجیبه غوندې کار ستا په طبیعت کې سخت دلی نشته او ته نن ډېر سخت دله وې لاس دې کله کونیولم را دې کلم ابا هريره په جړا شو تا ته څه پته ده دلته پرون حضرت حسن او حسین رضی الله تعالی عنهما ناس جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ودرې دواړه ګلان دلته کېنول او ما قسم اخرونو چې په کم ځای باندې حسنین مبارکان ناس وي دا ځای الله ته په نظرونو کې خاص نظر رحمت ور باندې پروت وي ما او تا او ابو درداء ته په دې زمانه کې ناستل دا بے ادبی ده د حسین او د حسن په ځای باندې ابو درداء پرې نه خدلو عزیزانو ادب صحابو کې ادب
ځکه خو الله فرمایي سیماهم فی وجوههم من اثر السجود، اسی په تندو کې د الله نور نه ځلېدلو، اسی نه ځلېدلو، بلکې هغوی کې انتهایی ادب و تقوا و. ابو هريره وایي ستا څادر باندې او زه کېناستل دا خو زما ضمیر نه مني. څادر مبارک راغونډ کو، حضور علیه الصلاۃ والسلام صحابه ته وایي ګورئ ورته دا خو ډومبی ملاقات دی، ټول څادر راغونډ کو داسې او بیا یې راواغوستو او د حضور پاک د وړاندې خپلې سینې سره جوخ کو او بیا په تندي باندې کېښود او بیا یې ښکل کو او بیا یې وفرمایل ای د الله محبوبه د دې څادر نه ما ته عالیشانه خوشبویي راغلله، زما د ژوند ټوله خوشحالي یو طرف ته کا یا رسول الله، د دې څادر د خوشبویي دا خوشحالي بل طرف ته کا صلی الله علیه وسلم. حضور پاک ورته وفرمایل ابا هريره تعالی دی الله دا سینه د علم نه ډکه کی. آمین. الله اکبر. ادب دومره شعر ښا فورا ورته دعا وکړه ابا هريره الله دې ستا سینه د علم نه ډکه کی. ابا هريره رضی الله تعالی عنہ ډارک راغی مسجد نبوي شریف ته، په لاره کې ملاقات شو، مسجد نبوي شریف ته راغی. حضور پاک ته وفرمایل یا رسول الله زما مور دا بوډۍ ده، محبوب ما خام ټیم نږدې دی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں کور تلاړو، الله د ملمه اکرام دی. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ته فرمائی اے د مومنانو مورې کور کې تو عام مشته کنا، ورته وی اے د الله محبوبا، اے د الله محبوبا لږ تو عام مشته کور کې ستا د پاره ما پخ کړی دی. حضور پاک ورته وی دی کټوي کې واچوان ډیر مزیدار کټوي دا تو عام پکې واچولو. حضور علیہ السلام په لاس کې رانی ولې دی. ابا هريره ته وی را پاسه. ابا هريره رضی الله تعالی عنہ روان شو چې داسې مخکې لاړو. حضور پاک ته وی یا رسول الله تکم خوا رواني، ورته وی اے ابا هريره زړه مې دا غواړي چې د ملمه اکرام د پاره زدا تو عام په خپل لاس ته امور ته یو سما. او ورته وی محبوبه زمون کور خو قبا سره دی، مون خو هلته پراته یو او د قبا او د دې ترمنځ ډېره فاصله ده، فلهذا تکلیف نه درکو. حضور پاک ورته وی ستا نوم سره؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ورسره اوس ګپ لګی په دې لپاره چې دا مظلم داسي او چې هغه ورسره رخصتۍ خو نه پرېږدي د دې ورسره اوس خبرې کې. حضور علیہ السلام ورته وی ما اسمک نوم دې څه دی؟ هغه ورته ویلې انا عبد الشمس، زما نامه عبد الشمس ده. حضور علیہ السلام ته فرمایل او هو بنده د نمر دا خو زمونږ په شریعت کې دا نوم مونږ ته خوښ نه دی. ورته وی محبوبه ته نوم کېده، ورته وی ستا نوم عبد الرحمن شو. ستا نوم څه شو؟ عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ. حضور پاک ورته نوم کېښودو ابا هريره رضی اللہ تعالی عنہ. بس وی جی نور تکلیف مکوي، کټوي ته نواغستله او روان شو په لار باندې جاری. کله چې کور ته دننه لاړو دروازه باندې आवाज کوي ورته اے ګرانې مورې پتا دې د الله سلامت گیاوي او رحمتونه دی وی. هغه ورته فرمایل بچیان ډېر علی شان بندن راغې، ورته وی اے عبد الشمس ډېر مزیدار بندر راغې. مور ته په منډه باندې لاړو، مور ته وی اے ګرانې مورې نور راته عبد الشمس موایا، ورته وی اے بچړیا کم نوم چې درته پلار یې ښودی دی، کم نوم درته ما یې ښودی دی، دا نوم چا بدل کړلو؟ ورته وی مور یې زما د دین بعد نوم عبد الرحمن دی. ورته وی اے بچړیا خپل نوم څوک بدلی نه؟ ورته وی زما اختیار نه دی، دا نوم د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دخل مبارک نوم دی. و زما ګرانې مورې زه دغه نوم کېښودل خوشحالي د جهان په ټولو خوشحالو نه ورکومه. حضرت ابو هريره رضی الله عنه عبد الشمس نامه د خپل نوم نه دویمه نامه عبد الشمس راغه. اوس د دینه بعد د ابا هريره نور زندگی ان شاء الله حالات زندگی با کله الله رب العالمین رضا وی ان شاء الله را روانه جمعه تبا د ابا هريره رضی الله عنه دغه حالات زندگی دغه د زکات متعلق چې څه حکم هغه کړو ابا هريره رضی الله عنه مبارک او په کوم ډیپټي پادشاه ان شاء الله